هغه محفوظ ساتلی شي په خیمو کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن لاس بني لګولې دوی ته انسان صابن آدم انسانانو قبلهم وړاندې دي جنتیانو نا ولا جان او نه پیری. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين تکب لګولې وی على رفرفن په بالښتونو باندې خضرن شنو باندې وعبقري حسان او په خسته خسته فرشونو باندې بوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك برکت ولدینم در رب دستا ذل جلال والاکرام چې خاوند لوی جلال دے او خاوند لوی عزت و عظمت دے.